له تېرې ورځې راهیسې د نړۍ د مشهورو رسنیو سرټکی شریف الله و چې د داعش وسلوالې ډلې سره یې تړاو درلوده او په پاکستان کې د امریکا او د پاکستاني استخباراتو په ګډو عملیاتو کې نیولی شوی و او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارلی شو. د شریف الله په نوم دغه شخص په امریکا کې محکمه شو او په محکمه کې اعتراف وکړ چې د کابل د هوایي ډګر څیرمې چاودنې کې د لاس درلوده او دغه چاودنې لارښوونه کړې وه. په هغه برید کې له 100 زیات افغانان شهیدان شوي وو او همدا ډول 14 امریکایي سرتیري پکې هم وژلی شوي. خو د شریف الله په نوم د داعش وسلوالې ډلې دغې غړي یا مشر د نیول کېدو خبره هغه وخت ډیره جالب اړخونه پیدا کړل کله چې دا معلومات خپاره شول چې د شریف الله په نوم دغه شخص چې د جعفر په نوم هم مشهور و د افغانستان د جمهوریت د نظام پر مهال باندې زنداني و او بیا کله چې د جمهوریت د سقوط په ورځ د زندانونو دروازې ماتې شوې دی هم په هغه زندانیانو کې چې له زندان څخه وتښتېد. تر دغه ځایه پورې دا خبر ساده دی خو د پردې تر شا له دغه خبر څخه اهداف څه دي؟ بیلابیل اړخونه له دې څخه د خپلو موخو او ګټو لپاره استفاده کوي. داسې ښکاري چې متحده ایالات د شریف الله د نیول کېدو او د هغه د محکمه کېدو له خبر څخه خپلو خلکو ته دا په ډاګه کړي چې د امریکایانو ژوند او د هغوی انتقام د دغه حکومت لپاره تر بل هر څه مهم او اولویت لري. د دغه خبر له خپرېدو وروسته طالبانو بیا په خپلو لومړیو څرګندونو کې په ډاګه کړې چې د شریف الله په نوم دغه شخص د جمهوریت د نظام پر مهال باندې د ترهګریزو کړنو په تور نیولی شوی و او په زندان کې و. همدا ډول د جمهوریت د هغه مهال یو شمېر چارواکو هم په ډاګه کړې چې دغه شخص د جمهوریت د نظام په وخت کې نیولی شوی و او بیا طالبانو له زندانه آزاد کړی و. خو دغه خبر تر ټولو اصلي طرف چې دی هغه پاکستان دی چې بیلابیلې پوښتنې او بیلابیل شکوک او شبهات راپورته کوي. د پاکستان حکومت او استخباراتو د شریف الله په نیول کېدو او بیا امریکا ته په سپارل کېدو غوښتل څو اهداف ترلاسه کړي. لومړی هدف یې دا و چې د ډیر وخت راهیسې د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې وې. پاکستان ته قرضه نه ورکول کېدله، نوم یې په خړ لیست کې و او همدا ډول د یو لړ نورو نیوکو سره هم مخ و. نو د داعش ډلې د دغه وسلوال شخص د نیول کېدو او هغه امریکا ته په سپارل کېدو سره دوی غوښتل چې د امریکا سره خپلې اړیکې نږدې کړي. د پاکستاني استخباراتو دویم هدف د شریف الله د نیول کېدو او بیا امریکا ته د سپارل کېدو څخه دا دی چې ترهګري په سیمه کې لا هم یو خطر دی او دغه خطر د مخنیوي او په وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان تر ټولو باوره همکار او طرف دی چې کېدلی شي هغې سره ملګرتیا وکړلی شي او باور پرې وشي. په دغه کار سره د پاکستان پوځ غواړي روښانه کړي چې که امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کوي نو د پاکستان د لارې دغه چاره شونې ده او کله چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په صف کې درېږي، ښکاره خبره ده د هغوی تمه پیسو او ډالرو ته وي. د دې قضیې بل اړخ دا دی چې د شریف الله په نوم د داعش وسلوالې ډلې دغه مشر په پښتونخوا کې نیولی شوی دی. په داسې حال کې چې له تېرو څو ورځو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې غټې او وړې بې شمېره چاودنې او بریدونه شوي دي. د دغه ټولو نکاتو په نظر کې نیولو سره داسې ښکاري چې یو ځل بیا د پاکستان استخبارات او پوځ غواړي د نړۍ د پام جلبولو لپاره د جنګ یو نوي اور ته پوکي ورکړي. خو د پاکستان تیر ته په کتو آیا بیا به پرې څوک باور وکړي او که دغه ممکنه خطر په بالفعل خطر باندې اوړي د دغه نوي جنګ تاوان به څوک پرې کوي؟